سلامونه ګران دوستانو، زمانم زمان افریدی دی او تاسو زما غږ د ZamanCrypto.com نه اورئ. ګران دوستانو، زما نننۍ موضوع ده د بیټ کوین او د سرو زرو یا ګولډ ورته وایي که طلا ورته وایي د دوی په منځ کې د یو کس په سرمایه ګذاري کولو سره دغه لاسته راوړلو ګټې په تیر 15 کالو کې او 12 کالو کې څه فرق لري، د هغې په هکله زه تاسو ته نن یو لنډ رپورټ در کومه چې تاسو ته د هغې په چارټس هم زه تاسو ته ښیم په چې کوم چارټس کې او چا د خبرې کړي دي او ورسره که تاسو ډیر غور سره وګورئ، نن سبا حالات ډیر زیات یو موقع ده پوی سړي دپاره چې هغه څنګه پیسې جوړوی شي. نو د هغې په هکله دوه مشهور تجزیه‌نګار انالیست چې دي، هغه سټراټیجیست که ورته وایي یا انالیست ورته وایي، د بلومبرګ د ټي وي او د مختلف ټي ویانو نه او د کوین مارکیټ کیپ نه ما تاسو ته دلته رپورټ دغه کړی دی، جوړ کړی دی او ورسره د روس تهاجم وایي، حمله وایي د یوکراین باندې او د امریکای جمهور رئیس څه رول لري هغه په دې قیمتونو کې د هغه بیانیه او د فلال چې څه حالات دي د دې په هکله زه تاسو ته یو تفصیل رپورټ جوړوم. ګرانو دوستانو، که چا 15 کاله مخکې $1 په بیټ کوین کې انویسټ کړی وای، نن به د هغه $1 $32 جوړول او همدغه پیسې که چېرته تا په سرو زرو کې انویسټ کړی وای نو تا ته به $1.5 ګټه کول. ګرانو دوستانو، کله چې مونږ ټریډرز یا انویسټرز وایو، ټریډرز هغه خلکو ته وایي، تاسو مانه ښه پوهیږئ چې موقتي طور باندې راشي، معامله وکړي، ګټه وکړي او وځي. یو انویسټر چې هغه لانګ ټرم دپاره یعنې اوږدو مودې دپاره هغوی انویسټمنټ کوي. کله چې یو تاجر یا انویسټر یا ټریډر هغه خپله پیسه بندوي نو هغه ډېر د امن ځای ګوري چې په کوم وخت کې چېرته زه خپله پیسه انویسټ کړم او هغه مربوط کیږي چې آیا هغه کس معلومات لري او که نه لري. ما اکثر ویلي دي چې فنډامنټل انفارمیشن سره تاسو ته ټیکنیکل او نیوز ډېر زیات پکار ده، ځکه زه تاسو ته کله فنډامنټل انالیسس کوم او زیاتر وخت زه تاسو ته نیوز راوړم او دا نیوز هم بالکل تازه جوړ شوی دی چې ممکن ZamanCrypto.com نه بغیر تاسو ته هفته پس دا میلاو شي. زه تاسو ته دا چیلنج کوم، خو نه، خو زه چونکې پوهیږم چې څنګه نیوز راځي، زه خپلو ګرانو مینوالو ته، دوستانو ته زه خپل نیوز اول نشر کوم. ګرانو دوستانو، موضوع ته به راشو. که چا 15 کاله مخکې د بیټ کوین قیمت لیدلی نو هغه وخت $1115 15 کاله مخکې $1 چې تا انویسټ کول چې هغه کلکولیټ کې او ضرب کې نو که تاسو وګورئ نو د هغه قیمت نن سبا 40,000 ته هم لاړ او غورځېدلی دی. د هغې باندې به زه راشم اوس به ووایم چې نن سبا قیمتونه کوم خواته روان دی. نو تا به $32 او 32 سنټه ګټه کول، الان کې په سرو زرو کې به تا 1.54 سنټه یعنې $1.5 نه لږ ډېر تا به ګټه کول. یعنې دلته د بیټ کوین ګټه 80% دا زیات دی، 80 ځله دا د هغې نه زیاته ګټه کوي. نو دا ډېر زیات مخکې تللی دی او دا تاسو دا چارټ هم وګورئ چې دا وو بلک چارټس په نوم باندې دغه ځای نه ما اخیستی دی. یعنې ریټرن آن انویسټمنټ چې ته مقایسه کې فرق ډېر زیات ده د بیټ کوین او د سرو زرو منځ کې. همداسې دوستانو، که تاسو تیرو 12 کالو کې چا $1 په بیټ کوین کې انویسټ کړی وی، سرمایه ګذاري کړی وی، نن به د هغه $1 50 میلیونه 1,46,000 دا ډالر به و. الان کې که ګولډ کې چا $1 انویسټ کړی وی نو $1 او 3 سنټه نږدې $2 خواته روان دی. نو تاسو چېرته $2 نه لاندې وګورئ او 50 میلیونو 1,46,000 ته وګورئ، د دې دا مطلب ده چې څوک هوښیاري پوه وي، آن ټایم معلومات ولري نو هغه کولی شي چې ډېره زیاته پیسه په دې مارکیټ کې وګټي. او ما تاسو ته وویل چې 15 کاله مخکې چې چا هم انویسټمنټ کړی وی د $1 به نن ورته $32 ګټلی وی او که چا 12 کاله مخکې ګټلی وی نو هغه به 50 میلیونه 1,46,000 جوړول. او د ګولډ مې ویل چې $1.5 او 12 کاله مخکې که تا انویسټ کړی وی نو هغه به $1.3 ګټه تا ته درکول. ګرانو دوستانو، مونږ او تاسو د دې دواړو
سرمایو د پاره چې کوم اسټس خلک انتخابوي نو د دې فرق که وګورو د 2009 د اکتوبر د میاشت نه بیټ کوین آسمان خواته روان دی تیره او ګولډ چې دی بالکل یو خواته هوریزونټل روان دی. نو ګرانو دوستانو څنګه چې موږ تاسو اوس د کمپیریزن مقایسې نه به زه راوځم د موجوده حالات د یوکراین حالاتو ته به نظر وکړو چې په 23 فبروري کې روسیانو تهاجم وای که حمله وای په یوکراین حمله وکړو. جیو پولیټیکل نقشه بالکل یو د بیټ کوین لږ ډیر یو حرکت د کریپټو کرنسي یا د مارکیټ په ټوله نړۍ کې د یول او موقتی تور باندې خلک پانیک شو ورخطا شو او خرڅول شروع کو او چا سره چې پیسې وي هغه پرون خپل اسټس زینه انتخاب کو چې سس واخلم سر زر واخلو غنم واخلو آیل واخلو کریپټو کرنسي واخلو بیټ کوین واخلو هر هغه شی چې هغه اخیسته غوښته شو نو هغه کولای شو. خو نن ماحول لږ بدل دی او که تاسو وګورئ تیر د فبروري د یو اول تاریخ نه تر 15 تاریخه پورې بیټ کوین $10,000 پورې یعنی ډیجیټل مارکیټ $10,000 پورې یعنی په پوزیشن کې صحیح روانو خاص کر بیټ کوین او دلته همیشه بیټ کوین چې دی یو قدم به مخکې تله کوین مارکیټ کیپ دلته دا وایي چې بیټ کوین کرنٹ دی ټیم کې چې کوم ټریډینګ روان د 38 39 یا 40,000 شاوخوا کې روان دی نو دا تیر ویک چې دی دا 14.13% د غورځېدلی و الان کې دلته اوس جنګونه کیږي بیا هم 9.15% کریپټو صحیح روان دی. یعنی یو بل تجزیه‌نګار نوم که زه تاسو ته واخلم هغې نوم دی ډیر زیات پرومیننټ دی ډیر لوړه سطحه ده هغه مایکل وان ډي پاپ ورته وایي نو هغه ډیر زیات باور لري چې کریپټو کرنسي د ریسک نه بهر دی یعنی خلک پانیک نه دي نور نه خرڅوي په دې چې هغه وجوهات هم زه تاسو ته وایم چې د سړی ولې دا خبره کوي هغه ځکه چې د امریکې خونه یا د غرب خونه د تعزیراتو خبره راغی د جدي حملې خبره رانغی چې هلته یو ډېر سخت جدي حمله وشي او بینالمللي لکه یو نړیوال جنګ شروع شي هغه دا حالت رانغی بلکې دا یو وړوکی غوندې معامله جوړ شو دا نه ښکاري هم داسې چې دا به روسان خو تصمیم لري چې دا ونیسي زما خپل نظر ده او فیصله کوي ورځ نیم کې بلکې هم دا اوس خبرو وخت کې هم کیدای شي ډیر زیات بس ځینې ځایونه چې غریزي علاقې دي هلته پرابلم ده نور وایي مونږه کلیر کړی ده غیر نظامي کوو یوکراین. خو دلته که تاسو بل د بلومبرګ یو لوی سټراټیجیست مایک ګلون په نوم باندې هغه وایي چې سره زر چې دی دا به $2,000 ته رسي او سره زر هم یو ډیر پرامنه ځای ده په دې چې فی الحال هم مونږه دا پوره نشو ویلی چې آیا دا جنگ خطرناک کیدی نشي نو چونکې 14 میاشتې پس سره زر یو ځل دوباره قیمت اوچت شو پیل ځل 14 یعنی یو کال نه بهر یو میاشت د پاسه لومبي ځل دپاره سره زر قیمتونه لږ غوندې وخوځېده که تاسو وګورئ نو د سره زر قیمت لږ ختلی خو د دې بلومبرګ کوم مایکل ګلون سټراټیجیست چې دی دا بلیف کوي یعنی باور لري چې قیمتونه به د تاریخ کې به تاسو یاد ساتئ چې دا یو ډیر مهم وخت او دلته خلک د خریدارۍ یو ډیر غټ چانس نو تاسو سره زر واخلئ دی دا وایي. خو کریپټو کرنسي مارکیټ سټراټیجیست چې دی مایکل وان ډي پاپ هغه وایي چې په تاریخ کې به خلک هم دا هم یاد ساتي چې یوکراین باندې حمله وشو د وخت کې چې چا هم څه اخیستي دي هغوی ډېر زیات ګډې کوي. نو ګرانو دوستانو ZamanCrypto.com مه هېروئ چې سبسکرایب او شیر کړئ په یوټیوب کې ټلګرام کې ما سره اوسئ ټلګرام کې زه بریکینګ نیوز پوسټونه اچوم داسې په ټیک ټاک کې زه بریف نیوز تاسو له درکوم هلته تاسو نه زه هیله کوم چې بیرته ډایرکشن شي تاسو زما یوټیوب ته هلته تاسو ته انفارمیشن ملويږي. دوستانو څنګه چې ما ویلي تاسو سره فنډامنټل سره که ټیکنیکل او نیوز او انفارمیشن نه نو تاسو تصمیم او فیصلې صحیح نشئ کولی نو ZamanCrypto.com تاسو ته همیشه په پښتو کې به تفصیلي فنډامنټل خو لږ زه راوړم خو نیوز زه تاسو ته بالکل اګزیکټلی چې بل کمپنیانې یا زه تاسو 2-3 ورځې پس درکړي نو زه تاسو ته هغه 2-3 ورځې مخکې در کوم په دې چې زه خپل مینوالو ته او دوستانو ته بالکل فرش نیوز راوړم. تاسو ته یو ډېر ښه ورځ غواړم. الله مو په امان.